ښځه او لیونی سړی. یوه ښځه پر لاره تېرېده. یو لیونی سړی یې ولید چې په یوه لرګي یې په ځمکه کرښې ایستلې. دې ښځې زړه پرې وسوځېد او پوښتنه یې وکړه په لرګي څه کوې؟ لیوني ورته وویل چې د جنت نقشه جوړم او په برخو یې ویشم. ښځې وخندل او ویې ویل آیا زه د جنت یوه برخه اخیستلی شم او قیمت یې څو دی؟ لیوني ورته وکتل او ویې ویل هو یوه برخه یې په 100 ریاله ده. لیوني ته یې 100 ریاله او یو څه ډوډۍ ورکړه او ښځه لاړه. ښځې په دغه شپه خوب ولید چې جنت کې ده. سهار یې خپل خاوند ته خوب وویل او د لیوني کیسه یې ورته وکړه. د ښځې خاوند لاړ او لیوني ته ورغی. غوښتل یې چې د جنت یوه برخه د ځان لپاره واخلي. لیوني ته یې وویل غواړم د جنت یوه برخه واخلم او قیمت یې څومره دی؟ لیوني په ځواب کې وویل نه یې خرڅوم. سړي په حیرانتیا سره وویل پرون دې زما په ښځه د جنت یوه برخه په 100 ریاله خرڅه کړه او اوس وایې چې نه یې خرڅوم. لیوني یې په ځواب کې داسې وویل ښځې د جنت په پیسو نه بلکې زما د زړه د جوړولو لپاره یې سودا وکړه او ته خو جنت په پیسو غواړې. د جنت لپاره مقرر یا ثابت قیمت نشته ځکه چې سړی جنت ته د ماتو زړونو په جوړولو سره ځي. هیله ده د زړه له ماتولو لاس واخله. زړونه وګټئ، زړونه وګټئ.